د ټوپۍ په سرولو نه بغیر مونځ کیږي. د حرام او د مکروه فتوه پې نشو لګولی ځکه دا دلیل غواړي. البته غوره طریقه نه ده. عبدالله ابن عمر نه راځي رضی الله عنهما یو کس یې ولیدو سرتور سر یې مونځ کوو، یا زوی ولیدو نو ورته کار شو. نو دا ټوپۍ په سرول اسې عام اوقاتو کې هم د دیندارو خلکو نښه ده د پوخانه، نو بیا په مانځه کې په سرول څه دي غوره دي چې الله ته ودرېږي او ستا په سر باندې صحیح د ادب دی. او دغه ټوپۍ ده چې کوم دی ملک د بعضو ځایونو کې پرتې هغه شنې غونته کې او پرشته کې دغه بې ادبي ده. الله وایي ونیسئ ډول ډول، هغه ډول نه دی. که د سره وه ټوپۍ خو ډېره ښه ده، دا غوره طریقه ده. چې نه وه مونځ دې وشو. دا یو نیم وایي نه نو مونځ خو وشو که نه، ته به بس دې پورې نښتی چې مونځ وشو که نه. او همدا خلک بیا غوسه کېږي کله چې کله ورته هغه نور ووایي وایي د رپولېدین نه بغیر خو مونځ کېږي که نه، مونځ خو وشو که نه. نو دوی دا اوس وګوره وایي چې مونځ وشو که نه. نو تا نه چې دا غوره طریقه پاتې شو، نو زه هم دلته تاته دا وایم د تا نه چې دا غوره طریقه پاتې شو دې سره به څه کړي. که ته به صرف په دې پسې ګرځې چې وشو که نه، وشو خو وشو. خو ډول دا و الله وایي مسجد د سجدې لګولو ځي ته ویلی کېږي. ډول ونیسئ هر مسجد سره، نو ډول دا نه، نو دا یو ادب دی.